السلام علیکم مرګرو راغلی یو دیر وشیرې ته لامچړ ته راغلی یو تاسو ته بخکاری د کیمرې په سترګه او عبدالله انجینیر دی را سره او عزیر خایون صاحب خو به تاسو پیژنئ عزیر خایون صاحب دی را سره نو خایون صاحب څه کلام څه ورته ووایئ جي ډېره مهرباني شهزاد بھائی یو خو دې داسې ښکلې ځای ته راوستی یم نو د دې مننه کومه چې پتا مونږ دومره ګران یو چې دې ښکلې ښکلې سیندرولې دې راوستو ډېر د انجوی ځای دی د چکر ځای دی نو راغلی یو نو تا غوښتنه وکړه د کلام دوه شعره به د بصر صاحب د خپل کلام نه مخکې ووایم بیا به خپل کلام ووایم د بصر صاحب یو دوه شعرې دي چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځي چې ځمه درنه او تا که اظهار د مینې کړی نه وې تا که اظهار د مینې کړی نه وې جانانه زه مخکې کېدمه درنه زنده باد تا که اظهار د مینې کړی نه وې جانانه زه مخکې کېدمه درنه او د وجود غوښو شابه زر مې وخورئ ګنې دا خپل اډوکې خورمه درنه زنده باد شهزاد خپل کلام ویم چې هسې ویمه ښه یمه ستا ګورې په زړه یمه هسې ویمه ښه یمه ستا ګورې په زړه یمه ستا نه مخکې تللی نه شم ټول اوبه اوبه یمه ټول اوبه اوبه یمه سترګې چې دې ښکلې دي زه پکې رانجه یمه سترګې چې دې ښکلې دي زه پکې رانجه یمه نه مړېدم نه تلمه زه مړه لاسه یمه مهرباني نه مړېدم نه تلمه زه مړه لاسه یمه ته چې مخامخ راشي ګونګ یم اوده یمه او نن مې بنګرې بلې دي سم نشه نشه یمه نن مې بنګرې بلې دي سم نشه نشه یمه خپل کور نه راغلی یم ستاسو د کاله یمه او ما وزیر راونیسه زه ګورې پتله یمه او یو دوه شعره ده د نور ویم د یو کلام نه چې ته یې وختي غوښتنه وکړه هغه داسې دي چې هغه زه یم چې مې تا پسې لا زړه چوي هغه زړه چې ستا په ما پسې لا نه چوي هسې ته څه وې چې تا نه بغیر پایم هسې ته څه وې چې تا نه بغیر پایم بې له تا نه مې په دې سوچ کې مازغه چوي د ټپو غونته خواږه راکه یو لپه دا پولې پولې زړه نور اوبه اوبه چوي او په لاسونو مې تڼاکې دي جانانه ته لا اوس هم وې چې مړه دا پسه چوي انتظار کې د عوامو غوښې پاش شوي د وزې زړه په دې حالت کې نه چوي ډېره مهرباني یاره شهزاد